هم پښتون خبرونه سره زم رشنا زمیر او زم شاه سلیم جان د ټول ناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. ټول کرپټ خلک نن یو ځای شوي دي. د آصف علي زرداری د خېټې نه پیسې پی ټی آی نه بلکې مسلم لیگ نون وستلې وې. د کرپټ خلکو مقابله کول لپاره سیاست کې راغلی یم. د کلو خلاف با خپل جدوجہد جاری ساتم. د وزیر اعظم عمران خان فیصل آباد کې یو دستوري ته خطاب وایي 400 ارب روپے د صحت کارت په منصوبه خرچ کیږي. د مسلم لیگ نون ترجمان مریم اورنګزیب د عمران خان تقریر د عدم اعتماد تحریک کامیابی اعلان ګرځولې. مریم اورنګزیب وايي عمران خان د خطرناک جوړېدو ناکامه کوشش کړې ده. عمران خان کور ته لیږلو سره به ولس ته د تاریخي ناهیلۍ، نالایقۍ او کرپشن نه نجات ورکوو. د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات. سپریم کورٹ آف پاکستان د بلدیاتی انتخاباتو دویمه مرحله ملتوی کولو په اړه د پیښور های کورټ فیصله معطل کړي. سپریم کورٹ کې د پیښور های کورٹ فیصلې خلاف سماعت نن شوې دي. د کپتان لوی لوبغاړی کلین بولډ د الیکشن کمیشن لخوا فیصل واوډا نااهله ګرځولې شوی. فیصل واوډا هم د آرټیکل 251 اف ښکار شوی. د تنخواه مراعات واپس کولو او د سنټ نوټیفیکیشن واپس اخیستو هم حکم ورکړی شوی دی. د فیصل واوډا نااهلي سلویه خبره نه ده. د الیکشن کمیشن د فیصلو مونږ ته وړاندې نه پتوي. د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر فواد چودھری وینا وايي د فیصل واوډا نااهلي فیصلې خلاف با عدالت ته ځو. د داخله وزیر شیخ رشید احمد وینا اپوزیشن دی د تحریک عدم اعتماد راوړلو خپل شوق پوره کړي. آینده 50 ورځې د پاکستان سیاست لپاره ډېرې مهمې دي. د فضل الرحمن سیاست مختلف او د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون سیاست مختلف دی. مسلم لیگ نون پړومبه ځل د تحریک عدم اعتماد سوچ سنجیدګۍ سره کوي. پارلیمان کې به په عدم اعتماد ټول سیاسي جماعتونه مشاورت کوي. د مسلم لیگ نون رهنما سعد رفیق وینا وايي پی ډی ایم چې څه فیصله وکړه مسلم لیگ نون تبا قبول وي. په خپلو اتحادیانو زموږ مکمل اعتماد دی. د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ملاقاتونه به ډېر لږ وخت لپاره وي. د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي وینا وايي حکومت ته د اپوزیشن نه هیڅ قسمه خطره نشته. د باړې تحصیل کلاخیلو سیمه په نن زمانہ کې هم د ګیس سہولت نه محرومه. د خیبر پختونخوا گورنر او پخوانی ډیپټي سپیکر خوشدل خان د خپل وعده پوره کړې. د علاقې ولس مطالبه د تغبایی رحمان کاټن مل مزدورانو د تنخواه نه ملاوېدو پر ضد احتجاج کړی. مظاهرینو مل په احتجاجي توګه بند کړی. احتجاج کوونکي وایي صوبایي حکومت د مزدورانو تنخواه 21,000 مقرر کړي. د مل انتظامیه مزدورانو ته تنخواه نه ورکوي. پیښور کې د فوډ سیفټي اتھارټي کامیابه کاروایی. د کاروایی دوران مردارو میخو غوښه برآمد. 2 ملزمان گرفتار. د ملزمانو خلاف مقدمه درج او تحقیقات شروع. ملک کې د کرونا وایرس 5م لهر مسلسل جاری. د عالمي وبا کرونا وایرس نه نورو 50 مریضانو خپل ژوند د لاسه ورکړو. تیر شوه روز کې د کرونا وایرس نور 4,253 کیسونه رپورټ. د متاثره کسانو مجموعي شمیره 14,70,000 نه سیوه. د ملک مختلفو هسپتالونو، قرنطینه مرکزونو او کورونو کې د 8,000 نه زیات مریضان زیر علاج دي. ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس کیسونو مجموعي شمیره د 40 کروڑ نه زیاته شوې ده.
अमरीकी के कोरोना वायरस ना मुतासरा कसानों मजमूई शमेरा 2 करोड़ 15 कना सेवा भारत के द वायरस ना पर मजमूई तोगा 3 करोड़ा और 25 लाख कसान मुतासरा। द ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज लपारा कामी क्रिकेट टीम स्क्वाड ऐलान बाबर आजम द कामी क्रिकेट टीम कप्तान और मोहम्मद रिजवान बाद नायब कप्तान भी हारिस रऊफ हसन अली और इमामुल हक हम टीम के शामिल द सीरीज आगाज बाद पिंडई न की गई। ICC लखवा द वन डे नवे रैंकिंग जारी कप्तान बाबर आजम पड़ुम्बे नंबर खपल जे जोड़ करे फ़खर जमान यव दर्जा तरक्की कौल सरा पन्नहम पोजीशन रागले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली रैंकिंग के 2 नंबर मौजूद। और द मुल्क ज़्यादातर इलाकों के बाद नन मौसम यख आउच हुई द कश्मीर जिन इलाकों की दबारान और पगरुनों दवावर बरद हो इम्कान द मौसमियात महकमे पेशन गोई वाइनन कम न कम दर्जा हरारत लह और कालाम के -15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड पेश मुहिम खबरों तासो कतल यो वड़ी शानदा में नफस राजू दे खबरों तफसील सरा। दमेन पस हम पश्तवान खबरों की योजल ब्याहर कले उड़ान दिखो द खबरों तफसील वज़ीर आज़म इमरान खान वेलिदी चिटोल करप्ट खलक नन योजे शविदी और द आसिफ अली जरदारी द खेटिना पैसे PTI ना बल्कि मुस्लिम लीग नून विस्तलवे फैसलाबाद के ये दस्तूरिता द खिताब पर वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान वैनावा च द करप्ट खल को मुकाबला कौल लपारा सियासत के रागलियम अदगलो खिलाफ बाखपल जदोजहद जारी सातम बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के आप पेट इकट्ठे मिल रहे हैं, पेट मिल रहे हैं अब इकट्ठे। और वो जरदारी साहब वो चेकबुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए, कभी किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता, कभी किसी को खरीदता। 30 साल से उससे पहले 20 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था। ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने 2 दफा जरदारी को जेल में नहीं डाला था। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। अगर माशरे को तबाह करना है, इन चोरों को आप ऐसे करें कि इनमें कोई बुराई नहीं है। टीवी पे आ रहा है जनाब वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है क्योंकि डर लगा हुआ सबको इमरान खान का। तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में इसलिए आया था कि ये जो 2 चोर, ये बड़े बड़े डाकू जो लूट रहे थे, मैंने 25 साल पहले जहाद इनके खिलाफ शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट द खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात द्वयम पड़ाव जंडवल उपाड़ा द पेशावर हाई कोर्ट फैसला मुअत्तल कड़ी था। सुप्रीम कोर्ट के द खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात द द्वयम पड़ाव तरसर कवल उपाड़ा द पेशावर हाई कोर्ट द फैसले खिलाफ समात शवे। सुप्रीम कोर्ट द पेशावर हाई कोर्ट फैसला मुअत्तल कड़ी और फरीकैन तय नोटिसुना जारी कड़ी थी। द केस द समात पर महाल जस्टिस आयशा मलिक रिमार्क्स वरकड़ी च पेशावर हाई कोर्ट ल फैसला कवल न उड़ान दे द इलेक्शन कमीशन मौकफ आवरिदल पकारू द खबरें तस्दीक न दिशवे च खैबर पख्तूनख्वा के द मौसम लामला इंतखाबातों के मुश्किलात रामजद के देशी। जस्टिस एजाजुल एहसन रिमार्क्स वरकड़ी च द मौसमियात महकमे रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ता कतलू अदालत तना द पेशावर हाई कोर्ट वले दुमरा जर फैसला वरकड़ा अदालत द फरीकैन नोना जवाब उखते और समाते तरसवार समय फरवरी पुरे जंडवले दे द जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मशरे द्वकसीजा बेंच द केस समात वकड़ो। इंतखाबात कमीशन द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ योमशर और सेनेटर फैसल वाउडा नाअहले ऐलान करे दे इलेक्शन कमीशन द शुरू पौरज उवेल खागल वाउडा द द्वयम शहरियत पर अड़ा 2013 काल इंतखाबात लपारा कागजात नामजदगी के द दरोगो बयान हल्फी अदा करे दे और द दिल अमल है उस नाहल गर्जवल शुवी इलेक्शन कमीशन पर फैसला की द PTI पखवानी सेनेटर तवेली शुवी च द वजीर अवकामी असम्बली द रुकन पर हैसियत शेखम तनख्वाह और मराहत आगा गिस्त्यू प 2 म्याश्तों के दे वापस करी द फैसल
واوډا الزام دی چې د 2013 کال عام انتخاباتو کې د نامزدګۍ په کاغذونو کې د امریکای شهریت پټ کړو. د امیدوارانو لخوا د معلوماتو پټولو د انتخابات د کمیشن د قوانینو خلاف ورزي ده. دا معامله په میډیا کې د راتلو وروسته هغه د قومي اسمبلی د څوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. الیکشن کمیشن وایي د قومي اسمبلی د څوکۍ نه استعفا ورکولو مقصد خپل جرم پټولو. واوډا بیا د پی ټی آی په ټیکټ سېنیټر منتخب شو. واوډا په وفاقي کابینه کې د آی بي وسایلو وزیر هم پاتې شوی او 2013 کال په عام ټاکنو کې کراچۍ څخه د قومي اسمبلی ممبر منتخب شوی. وزیر داخله شیخ رشید احمد وایي چې واوډا به د فیصلې خلاف سپریم کورټ ته رجوع کوي. وړاندې واوډا د الیکشن کمیشن کاروایی ودرولو لپاره د اسلام آباد های کورټ ته درخواست هم ورکړی و چې وروسته مسترد کړی شو. د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک لپاره کسان نشي راوستلی. که راوستل غوښتو نو 3.5 کال مخکې به یې راوستي وو. میډیا سره د خبرو په وخت د کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد وویل چې راتلونکي 50 ورځې د پاکستان سیاست لپاره مهمې دي. چودھری شجاعت یو تجربه کار سیاستدان دی. زموږ اتحادیان ملاقاتونه کوي، په دې کې هیڅ مسله نشته. बड़े सियासत के अहम 50 दिन आइंदा इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू होंगे और ये नाकाम होंगे. 8 दिन बाद आपको पता लग जाएगा इनके अदम एतमाद की क्या सूरत हाल है. 50 दिन की इनकी सियासत है. 50 दिन के बाद इंशाअल्लाह इमरान खान और मजबूत हो जाए. मुझे ये 23 मार्च को भी आते नहीं दिखाई देते. फजल रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है और ये अब हमारे इत्तेहादियों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं. खुद इशारों और बैसाखियों के तड़पे जा रहे हैं. कुछ नहीं मिलेगा. एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है. आप बंदे नहीं ला सकते अदम एतमाद के. और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट है और शहबाज शरीफ के केसेस में बड़ी जान है. د اطلاعات او نشریاتو وزیر مملکت فاروق حبیب ویلي دي چې د حکومت اتحادیان مخکې هم حکومت سره او راتلونکي وختونو کې به هم حکومت سره وي. میډیا سره د خبرو په وخت هغه په اپوزیشن سخت تنقید وکړو او ویل چې ټول غله خپل اغلا پټول لپاره یو ځای شوي دي، خو حکومت ته د دوی ملاقاتونو نه هیڅ فرق نه پریوځي. هغه زیاته کړه چې یو بل ته سلیکټډ ویلو والا خلکو د ملاقاتونو سلسله یو ځل بیا شروع شوې ده. सबके इल्म में है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस भी स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से तकरीबन उसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है. जैसे ही स्क्रूटनी कमेटी फ़ाल होगी उसकी रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाएगी, जहां पर अनऑडिटेड अकाउंट सामने आए हैं, जहां पर 64 करोड़ की ऐसी रकूम है जिसका नून लीग हिसाब नहीं दे सकी. 35 करोड़ रुपये की रकूम ऐसी हैं जिनका पीपल्स पार्टी हिसाब नहीं दे सकी. 9 जाली अकाउंट्स जो इन्होंने छुपा रखे थे इलेक्शन कमीशन से अपने गोशवारों में, जो कि शो नहीं किए गए, उसका रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है. पीपल्स पार्टी के जो है वो 12 अकाउंट्स का जो है वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. तो ये तमाम तर चीज़ें सामने आनी चाहिए. पीटीआई ने अपना रिकॉर्ड दिया, हम अपना केस के सामने भी जो है वो पेश हो रहे हैं. आज हमारे वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लगा हुआ था. अब जो है वो 1 मार्च को जो है वो हियरिंग होगी. दूसरी कौंसल को भी डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने का जो है वो टाइम चाहिए. हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों के केसेस का जो है वो फैसला हो, ताकि पता चले कि किस जमात ने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर शफाफियत रखी हुई है, ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है, किसके अकाउंट के अंदर कोई पैसा जो है वो बाहर से नहीं आया. तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी पीटीआई के अकाउंट्स के ऊपर तो बहुत बात करते हैं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स के ऊपर भी बात होनी चाहिए. خارجه وزیر مخدوم شاه محمود قریشي وایي پاکستان له امریکې سره دوه اړخیزه او وسیع البنیاد تعلقات غواړي. ملکی معاشي استحکام لپاره حکومت جغرافیایي او اقتصادي ترجیحاتو په ایجنډې کار کوي. دا خبرې خارجه وزیر امریکای لپاره د پاکستان سفیر سردار مسعود خان سره وزارت خارجه کې د ملاقات په وخت کړي. شاه محمود قریشي سردار مسعود خان ته مبارکي ورکړه او ویل چې هیله ده چې ستاسو په شان تجربه کار سفارتکار په منتخب کېدو سره به د پاکستان او امریکای تعلقات نور هم ټینګ شي. پکار دا چې اقتصادي سفارتکارۍ د لارې د نړۍ پام پاکستان کې موجود دی. د سرمایه‌کارۍ موقعو طرف ته وکړی شي. د امریکای لپاره د پاکستان نامزد شوی سفیر سردار مسعود خان د بهرنیو چارو له وزیر مننه وکړه او ډاډ ورکړو چې داغه هدایات به عملي کوي.
د مسلم لیگ نون रहनुमा साद रफीक वैना दा چې مسلم لیگ نون پړومبه ځل د تحریک عدم اعتماد سوچ سنجیدګۍ سره کوي میډیا سره د خبرو په وخت د साद रफीक वैना وا چې پارلیمان کې په عدم اعتماد ټول سیاسي جماعتونو مشاورت کوي او پی ډی ایم چې څه فیصله وکړي مسلم لیگ نون تبا قبول وي अदम एतमाद तो इमरान साहब की हुकूमत पे कब का हो चुका है। इमरान खान साहब की हुकूमत का जाना ठहर चुका है। उनके जाने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है। अब जहाँ तक असेंबलियों में और ईवानों में अदम एतमाद की बात है, इस पर सियासी जमातें आपस में बातचीत कर रही हैं, मुशावरत कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अब ये मौजू अपोजिशन की तमाम जमातों के पेश नज़र है। लेकिन ऐसा कब किया जाएगा और किस असेंबली में किया जाएगा, पंजाब में कौमी असेंबली में या सेनेट में, स्पीकर साहब पे या वज़ीर आज़म साहब पे, इस पर अभी बातचीत होना बाकी है। और पीडीएम का इजलास जो है वो होने वाला है 1-2 रोज़ में, उसमें पीएमएलएन उसका हिस्सा है। तो जो पीडीएम का फैसला होगा पीएमएलएन उसकी पाबंदी करेगी। د باړې تحصیل کلاخیلو سیمه په نن زمانه کې هم د ګیس سهولت نه محرومه ده. اوسیدونکو د گورنر خیبر پختونخوا او سابق ډیپټي سپیکر او ام پی ای خوشدل خان نه د سوی ګیس ورکول وعده پوره کولو غوښتنه کړې. نور تفصیل د خیبر نه زموږ همکار جهانزیب افریدي په دې رپورټ کې. وخت زه موجود یم په یو داسې علاقه کې د کم نه چې د الیکشن په دور کې د گورنر شاه فرمان غوندې او د صوبایي اسمبلی چې کوم ډیپټي چیرمن خوشدل غوندې خلک منتخب شوي دي او په کوم واده چې منتخب شوي دي په هغې کې ټول نه غټه واده د ګیس د علاقې ته ورکول دي. تاسو وګورئ چې هماغه حلقه کې د ګیس دومره غټ جنکشن لګېدلی دی، کوم د وجې نه چې په ټول پنجاب ته ګیس سپلای کېږي. د دې جنکشن نه حیات آباد ګیس سپلای کېږي. چې څه وخت د لینډ تېرېده مو خوشدل ام پی او هغه سره مو بحث مباحثه وکړه چې دا خو تېرېږي دلته موږ هم پکار ده. هغه وایي چې دا د تاسو له بالکل په ګیس میلاویږي، خو دا 2 ځلې حکومت خو عمران خان مو جوړ کړه او ډرونه مې ورکړو. موږ پایپونه پراته دي خو نه پایپونه مو ښخ کړو او نه موږ اوسه پورې ګیس راکړه. نو موږ دا عرض کوو حکومت نه امید لرو چې موږ فوري طور پر دا ګیس راکړي چې موږ دا ریو دا ونه باز شي. مخبل زونی و تجربه زمکه په دغه ګیس پایپ لاین باندې خرابه شوې ده. د قوم دپاره یوه قرباني ورکه. زه یو غریب سړی یم، د ما ځمکه خرابه شوله، نه مې فصل پکې کېږي او نه پکې آبادي کولی شم. ورته نن ورځې پورې ماله نه ګیس راکوي. حکومت مهرباني وي، د شاه فرمان صاحب د مهرباني به وي. وایي دونه موږ دغه تمه لرو چې اوس د پي ټي آی حکومت ته مخکې مونږ د ای پیپل نه وي که د نواز شریف د حکومت نه وي، موږ انډیواله دغه یو سهولت غواړو چې ګورګورې نه راواخله تر نوخاره پورې دې چې کوم لوکل فیلنګ سټیشن لګېدلی دی مو په علاقې کې لګېدلی ده او موږ هغه لکه مشر خبره وکړله تش پایپونه لګېدلي، ځمکې مو په باندې خرابې دي او په جنرال الیکشن کې دا پایپونه ورته واچولو، هغه سترګې یې تورې کړلې، خو موږ لوکل اوسه پورې هغه نه رامیلاو. او بل طرف ته چې د فاټه انضمام نه پس حکومت کومې وعدې د خلکو سره کړي دي او په کوم ترتیب سره د خلکو انضمام منلی دی، نو که د ګیس دا سهولیت دې ته میلو شي نو هغه یو واده به سرته ورسیږي. د تقبای د رحمان کاټن میل مزدوران د تنخواه نه ملاوېدو په وجه په احتجاج دي او میلې بند کړي دي. تفصیلات مطابق د مزدورانو وینا وه چې صوبایي حکومت د مزدورانو تنخواه 21,000 مقرر کړي، خو ولې میل انتظامیه مزدورانو ته تنخواهګانې نه ورکوي. د مزدورانو سابقه صدر شیرزاده هم پښتو ون نیوز ته داسې رنګې ویلي. نن چې دا کومه مسله چالو ده نو د رحمان کاټن میل مزدورو چې د تنخواه ګورنمنټ خیبر پختونخوا چې ده نو هغه 21,000 روپۍ په 1 جولای 2020 ته چې ده نو هغه 21 نه دغه کړې ده، سیوا کړې ده. خو تر اوسه پورې رحمان کاټن میل انتظامیه چې ده نو هغه د ټول مټول نه کار اخلي او تر اوسه پورې هغه باندې هغه نه امپلیمنټ کړي. نن چې ده نو هغه مزدوران د هفتې 15 ورځو نه چې ده نو دوی سره نن او سبا کوي. هغه مزدوران چې دي نو هغه راپاڅېدل او نن په احتجاج کولو باندې مجبوره شو، روډ یې بند کړه او سره دغه چې په احتجاج باندې ولاړ دي. او زه چې دی نو هم د خپل طرفه دا خبره کومه چې زه به د رحمان کاټن میل د مزدور سره اخلاقي، مالي، جاني چې کوم زما دغه د فیډریشن د طرفه کوم هلې ځلې دي نو به ورسره جاري او دوی چې تر څو پورې دلته په احتجاج باندې ناست دي په هغه شپه که ورځې نو زه به ورسره یم انشاءالله.
د کرونا وبا له امله د صوبې بیلابیل ضلعو کې سکولونه بند شوي دي. تخبای کې هم ګورنمنت های سکول د یوې هفتې لپاره بند کړی شوی دی. تفصیلات تر مخه په 13 جنوري میډیکل ټیم د 40 استادانو او زده کوونکو نه سمپل اخیستې وې چې پکې د 6 استادانو او 3 طالب علمانو کورونا ټیسټ مثبت راتلو نه پس ډي سي مردان حبیب الله عارف دغه سکول د یوې هفتې لپاره تړلی دی. د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اتھارټي د پیښور موټروي ټول پلازې باندې کاروایی ترسره کړې. د کاروایی دوران فوډ سیفټي اتھارټي یو گاډي ونیولو چې ترنه 2 مردار میخې برآمد شوې دي. تفصیلاتو تر مخه فوډ سیفټي اتھارټي وایي چې میخې د مړ کېدو نه پس ذبح کړې شوې دي. میخې د پیښور نه 400 ته سپلای کېدي. ملزمان په موقع نیولې شوي او برآمد شوي مال تلف کړی شوی دی. بلخوا د دیر په اوډي ګرام کې هم د چاپې په موقع یو مردار غوا نیولې شوی او ملزمان گرفتار کړي شوي دي چې پر ضد به سخته کاروایی ترسره کیږي. په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان ډسټریکټ هډ کوارټر هسپتال میرانشاه کې د شفا انټرنیشنل لخوا 3 ورځنی فری آی کیمپ لګولی شوی چې په سلګونو مریضانو ته د سترګو اپریشن او مفت علاج معالجې سره سره مفت دوايانې هم ورکړې شوې دي. نور تفصیل ګورو د سید ایوب په دې ریپورت کې. هډ کوارټر هسپتال میرانشاه کې د سترګو مریضانو لپاره جوړ شوی 3 ورځنی فری آی کیمپ سرته ورسېدو. د فری آی کیمپ شف انټرنیشنل او د ضلعي انتظامیې په تعاون سره جوړ شوی و. د کیمپ مقصد د شمالي وزیرستان خلکو ته د سترګو بیماریانو کم نظر سرجری اپریشن په سترګو پردې او د سترګو نورو بیماریانو مفت علاج معالجه مفت دوايانې او مفت د نظر عینک فراهم کول وو. د کیمپ ته سلګونه مریضان مفت علاج لپاره راغلي وو. ماشاءالله دغه ډاکټر ته راغلي ډېر کې ماتي ډاکټر دی سرکوري ډېره خوښه ده وایي ورکوي څه پریشاني نه مخته شوي دي یغه معلوماتو واچ شاسایي چار کو خو دلته ماشاءالله شاسایي انتظام یشته خوش مطمئن یمیش دغه ډاکټر نه او دا کې میش فری اپ کې اپریشن ماشاءالله رسول زیدا شو انتظامی ده یوشي کمیا نشته هر څه ته شوی د پیرا دی میش د وګونی کې دا ور مسه بندراس ورغ وستی. شف انټرنیشنل مایناز آی سرجن پروفیسر داود خان په سربراهی کې دا کیمپ لګول شوی و. 3 ورځنی آی کیمپ کې 800 مریضانو چیک اپ وکړي شو. 350 مریضانو ته مفت دوايانو سره سره مفت د نظر عینک هم ورکړي شول او 108 مریضانو اپریشن وکړي شو. د شف انټرنیشنل چیف ایگزیکټیو افیسر سہیل خان د ضلعي انتظامیې او د ام اس میرانشاه هسپتال د تعاون شکریا ادا کړه. دلته چې مونږ کوم میرانشاه ته راغلي دلته مونږ آی کیمپ راوړلی دی. دا آی کیمپ چې دی دا کې مونږ کوم سرویسز دی هغه کیټریک سرویسز فری دي د یو پی ډي څومره میډیسنز پریکټیکلز دا فری دي او د سره مونږ دا کوشش ته چې دلته مونږ اوس پرمننٹ سیټ اپ سم جوړ کړو تاسو د چینل سره د سره زه دا میسج هم غواړم چې زه دلته کمیونیکیټ کوم چې مونږ سره د ډسټریکټ ایڈمنسټریشن ډي سی صاحب د هسپتال ام اس صاحب او چې څومره لا انفورسمنت ایجنسی دي چې چا مونږ ته دا ټول کیمپ پاسیبل کړو چې زمونږ دا ټول ټیمونه دلته راغلي ډېر مشکور یم. د شمالي وزیرستان خلک داسې فری میډیکل کیمپونو ته سخت ضرورت لري. پارچنار توري هاوس کې د پیپلز پارټۍ یوه لویه غونډه وشوه چې پکې د پیپلز پارټۍ مشرانو او عام ولس په ګڼ شمېر کې ګډون کړی. په دغه موقع د پیپلز پارټۍ صوبایي نایب صدر او د کرومې ضلع ایم این اے ساجد توري او د پیپلز پارټۍ لخوا چیرمنشپ امیدوار جلال بنگش ویل چې موجوده حکومت فیز 2 انتخاباتو نه تښتېدل غواړي ولې چې دوی خپل شکست فیز 1 کې لیدلی دی خو ولس به حکومت ته بیا داسې موقع ورنکړي. دې ځل به پیپلز پارټۍ په ټولو قبایلي سیمو کې حکومت ته شکست ورکوي او عام ته به نوې زیرې ورکوي ځکه چې عام ولس نوې بدلون نه تنګ راغلی دی. د پاکستان خارجه وزارت وايي امکان دی چې د پاکستان د لارې افغانستان لپاره د هندوستان اعلان شوو غنمو د منتقلۍ عمل روانه میاشت کې شروع شي. وزیر اعظم عمران خان د انساني همدردۍ په بنیاد او د افغانستان د اسلامي امارت په خواست د هندوستان امداد د واګه سرحد څخه د منتقلۍ اجازه ورکړې وه. د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان عاصم افتخار هم پښتون نیوز ته وویل امکان دی چې د غنمو د منتقلۍ لومړۍ مرحله د فروری په آخر کې شروع شي. پاکستاني چارواکو وړاندې ویلي وو چې د هندوستان لخوا د ځینې معلوماتو شریکولو کې د وخت اخیستو له امله د غنمو د انتقالولو کار شروع نشو. داسې ښکاري چې اوس په دې معامله د دواړو غاړو اختلافات ختم شوي دي. هندوستان په اکتوبر کې افغانستان لپاره د 50,000 میټریک ټن غنمو د امداد اعلان کړی. پاکستان په نومبر کې د افغان ولس سره د همدردۍ په بنیاد د هندوستان غنمو ته د لار ورکولو اعلان وکړو.
افغانستان د سوداګرو د اتحاد مشر خان جان الکوزی وایي په تیرو څو میاشتو کې افغانستان څخه پاکستان ته برآمدات زیات شوي دي. ښاغلي الکوزی کابل کې خبریالانو ته وویل هره ورځ د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو 400 ګاډي د تورخم سرحد او دغه شان له 450 تر 1500 ګاډي د غلام خان او چمن بندرونو د لارې پاکستان ته تګ راتګ کوي. د ښاغلي الکوزي په وینا په دغو گاډو کې د 80 نه تر 100 افغانستان ته درآمدات کوي او نورې د افغانستان نه پاکستان ته د سامانونو انتقال کوي. ښاغلي الکوزي وايي پاکستان ته په برآمداتي سامان کې وچه میوه، قالین، سکاره او طبي بوټي شامل دي. افغانستان سوداګر بیا د اوړو، غوړو او وریجو په ګډون نور خوراکي مواد پاکستان څخه افغانستان ته درآمد کوي. بلخوا د سیمې د هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو په اړه په پیښور کې یو غونډه شوې چې پکې افغانستان جنرال کونسل حافظ محب الله او ایرانی جنرال کونسل هم ګډون وکړو. افغان کونسلګرۍ وایي چې غونډه کې د صوبایي اسمبلی سپیکر مشتاق احمد غني، د ایران جنرال کونسل او د تاجرانو استازو ګډون وکړو. تجارتي غونډه کې ګډون کوونکو د افغانستان، پاکستان او ایران مابین د سوداګرۍ د زیاتولو په اړه د بحثونو او نظرونو تبادله او د سوداګرۍ لپاره د سرحداتو د خلاصولو او اسانتیاوې په برابرولو تاکید وکړو. د روس د مختلفو یونیورسيټي وفد مردان کې د مختلفو تعلیمي ادارو دوره کړې ده. وفد کې د بیلابیلو پوهنتونونو ډینز، پروفیسران او استادان شامل دي. روسي وفد د پوسټ ګریجویټ او ډیګري کالج نمبر 2 هم لیدنه وکړه. د وفد ګډونوالو ویل چې دوی پاکستان ته په راتلو خوشاله دي. پاکستان یو ښکلی ملک دی، د مردان خلک ښه او میلمه دوسته خلک دي. وفد ویل موږ په روس کې پاکستانیانو ته د تعلیم موقع برابرو. په روس کې زده کړه د پښتنو لپاره یو ښه موقع ده. پلاوي ته د ډیګري کالج زده کوونکو په روایتي موسیقۍ، رباب او طبلې سره په خیر راغلی وویل. د کینیډا مرکزی ښار اوټاوا کې د لازمي کرونا ویکسین خلاف د ټرک ډرایورانو مظاهرې چې د تیرې میاشتې په 9 تاریخ شروع شوې وې تر اوسه جاري دي او پولیس په سیمه کې ایمرجنسي لګولې ده. دا مظاهرې چې د کینیډا مرکز کې د ژوند سرګرمۍ ودرولې دي 13 میاشت هغه وخت شروع شوې کله چې وزیر اعظم جسټن ټروډو د امریکې نه کینیډا ته د داخليدونکو ټرکونو د ډرایورانو لپاره د کرونا ټیسټ لازمي وګرځولو. وروسته دا مظاهرې د ټورنټو او وینکوور ښارونو او د کینیډا او امریکې پولې ته هم وغځېدې. مظاهرین وایي چې د دوی تحریک د لازمي کرونا ویکسینیشن خلاف دی، خو حکومت او پولیس وایي چې د مظاهرینو په منځ کې د ښي اړخ انتها خوښي او نسل پرست عناصر هم شامل دي. وزیر اعظم ټروډو تور لګولې چې مظاهرین غواړي چې د کینیډا اقتصاد یرغمال وساتي. پولیس وایي چې دوی د مظاهرینو خلاف سخت اقدامات ځکه نشي کولی چې د دوی په ټرکونو کې یو زیات تعداد ماشومان هم شامل دي. ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس کیسونو مجموعي شمیره د 40 کروڑ نه زیاته شوې. امریکې کې د کرونا وایرس نه متاثره کسانو مجموعي شمیره د 2 کروڑ 15 لک نه سیوا شوې. بهارت کې د وایرس نه په مجموعي توګه 4 کروڑ او 25 لک کسان متاثر شوي دي. د نړۍ یو هم داسې ملک نشته کوم کې چې کرونا وایرس خلک نوي متاثره کړي. د کرونا وایرس نه تر ټولو زیاته امریکا متاثره شوې ده. د وایرس نه زیات متاثره ملکونو فهرست کې بهارت هم شامل دی. خبرونو کې وخت شوی اوس یو ځل بیا د وړې شاندمې او بیا راځو لوبو خبرونو سره. د مینه پاس هم پښتون خبرونو کې اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د استرالیا ټیسټ سیریز لپاره د قومي کرکټ ټیم سکواډ اعلان کړی دی. بابر اعظم به د قومي کرکټ ټیم کپتان او محمد رضوان به نائب کپتان. حارث رؤوف، حسن علي او امام الحق هم د ټیم برخه جوړ شوي دي. د سیریز آغاز به د پنډۍ نه کیږي. اعلان کړی شوي سکواډ کې 3 تبدیلیانې هم شوي دي. پاکستان کرکټ بورډ ثقلین مشتاق د نور 12 میاشتو لپاره هیډ کوچ په توګه مقرر کړی دی. د نه علاوه محمد یوسف به د استرالیا سیریز لپاره د بیټینګ کوچ ذمہواریاں سنبالوي. هم پښتون خبرونو کې اوس د موسم حال. د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم یخ او اوچ وي. د موسمیاتو محکمې تر مخه د کشمیر ځینې علاقو کې د باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان دی.
د موسمیاتو محکمه وايي نن کم نه کم درجه حرارت لeh او کالام کې -15 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. یاد دی وی چې 13 ورځ د خیبر پختونخوا سرخار کې باران وریدلې چې لوجه صبح کې یخنۍ کې اضافه شوې ده. هم پښتون خبرونو نه تر دې د مومدغه د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ د سوشل میډیا پاڼې کتئ شئ. د لوی الله په امان.